Bismillahirrahmanirrahim. خبره دا ده اوس چې له دې نه پخوا طالبانو موقت حکومت نه مانه په هېڅ صورت یې نه مانه. اوس طالبان په دې باندې قانع سوي دي چې منځمهالی حکومت یې رامنځته شي او د صلح مذاکرات یې وشي. دا یو دا یوه اندازه امیدواره ده. دوم دنیاوالو هم همده پیشنهاد وکړ چې منځمهالی حکومت یې رامنځته شي. تر څو دا منځمهالی حکومت رامنځته نه شي تر هغه پورې صلح ته زمینه نه برابرېږي. موږ وایو چې خدای دې وکړي چې دغه غږ د اروپا او امریکا او برطانیا داسې نه وي چې فقط د تلویزیون د څپو نه خپور شي او نور یې پرېږدي نه به یې پرېږدي. د ما په دې باندې عقیده ده که چیرې منځګړیتوب په صحیح طریقه باندې ملل متحد او همدغه ممالک وکړي او فشار هم راوړي، نو د فشار په نتیجه کې موږ ته زمینه د صحیح مذاکراتو د صلح برابرېږي. د ما په عقیده باندې ځان غوښتنه کې هېڅوک نشي بریالي کېدلی. نو که داسې حکومت رامنځته شي د دې حکومت هغه شورا چې په هغې کې به بیا د هر ولایت یا هر قوم مشران به وي، سیاسیون به وي، خبرې به وشي، طالبان به پکې وي، حق و باطل به پکې معلومیږي، رایګیري به پکې کېږي او راتلونکی نظام به جوړیږي. تر هغه پورې به دغه موقت حکومت یا منځمهالی حکومت وجود ولري. نو دا مسله باندې دنیاوال اوس اخته دي. ما درته ویلي چې دنیاوال که منځګړیتوب ونه کړي، فشار په دواړو طرفو رانه وړي، نو موږ صلح ته فکر نه کوو چې ورسېږو. امید لرم چې کورنۍ جګړه به ونه شي. کورنۍ جګړه به ځکه ونه شي، د کورنۍ جګړې ترخه تجربه د سیاسیونو ټولو څکلې ده، ولس و ملت څکلې ده. بیا زه فکر نه کوم چې دا به بیا تکرار کړي. نو ملت دې ته نه ده حاضر چې جګړه وکړي. نو زه فکر نه کوم چې بیا به موږ جګړې ته ولاړ شو. یو دومه خبره دا ده چې ما عرض وکړ چې تبلیغات دي. څرنګه چې دواړه جانب یو په بل پسې تبلیغات کوي، پروپاګند کوي، حقیقت یې هغومره نه وي. حقیقت بل شی. موږ په کابل کې ناست یو، د موجوده نظام تر چتر لاندې، او موجوده نظام موږ منلی. دا بیرغ یې د ما په څنګ کې ولاړ ده او 20 کاله یا 18 کاله ما په کابل کې شپې کړي دي او د دې حکومت حمایت مې هم کړی دی. نو باید هغه څه چې طالبانو نه موږ څومره خبر یو، لږ یا ډېر، او یا له رسنیو نه، دا بېله خبره ده. حکومت ته راځو. ما وویلې حکومت نسته، حکومت مو نسوای کولی. تاسو ته معلومه ده 8 میاشتې کېږي چې دی لګیا ده په یوه جګپوړي دولتي شورا باندې، خو لا نه ده جوړه سوې، موافقې ته نه دي رسېدلي. دوی کوشش وکړه په دا وروستیو کې چې یوه عالي شورا د دولت لوړه شورا جوړه شي، او په دې باندې یې کار وکړ. ډېر کار پرې وشو. حکمتیار صاحب هم پکې و، جناب کرزی صاحب هم پکې و، نور لوړپوړي خلک پکې و. متاسفانه چې دولت صلاحیت ورنه کړ. هغو ورته وویلې چې موږ باید صلاحیت ولرو. هغه څه چې هغه ته کوې د ملک په ګټه باندې نه وي، موږ یې درته رد کړو، تی باید ومنې. هغه ویلې نه،
تاسې مشوره به راکوئ مشورتي شورا یې وایي بیا نو علي ولي ورته وایي او بیا د هغې شورا ته حکمتیار به راغی او نه نور صلاح الدین رباني یا نور ورنه هغه هیات چې باید قطر ته تللی وای د طالبانو سره کېناستلی وای هغه هیات نیمګړی نه وای هغه هیات پوره وای او تاسو ولیدل چې هغه هیات ډېر نیمګړی څه حکمتیار صاحب په غایت غړی و او ویې نه منله صلاح الدین رباني ونه منله او قانوني صاحب ونه منله همدغسې ډېر ترې راووتل جناب کرزی صاحب د میدان هوایي نه راوګرځېد او د یې پذیرایي کړ ځئ خدایم بوزه ولې ځکه چې په د تګ په وخت کې خبر ورکړی رئیس جمهور ته چې یو ځلې به تاسو سره موږ ووینو چې د موږ صلاحیت څومره ده هغه ویلې ماښام کې به ووینو په مازدیګر کې سپورټس لاړ ازبکستان ته وتښتېده هغه هیات ته یې صلاحیت د دې ورنه کړ چې هغه هلته هغه مذاکرات وکړي چې هغه مسله حل کولی شي نو په هغه ورځ باندې چې د هیات ناکام و خو چاره نه وه د هیات مشر ډاکټر صاحب عبدالله و چې د مصالحې د شورا رئیس ده نو هغه خو به خامخا چاره یې نه وه که نتیجه یې ورکوله که یې نه ورکوله نو څه کسان ورسره لاړل هغه ان دلته چې دې ځای نه ته بې نتیجې وو نو په قطر کې خود بې نتیجې سه هره ناسته هر څومره وخت چې کینی تر څو پورې تنزل ونه کړي اصلي واقعي خبرو ته رانسي بې نتیجې به وي نتیجه به نه ورکړي او تر څو پورې دنیاوال ملل متحد عمیق فشار رانه وړي تر هغه پورې به دا مذاکرات په صحیح توګه باندې مخته لاړ نه شي امریکایان له خپل تړون نه سرغړونه کوي موږ یې محکوموو په شدیدو الفاظو یې محکوموو چې تا کوم تړون وکړه په دوحې کې د هغې پابندي وکړه ولې سرغړونه ترې کوې تا دلته په بیزونو کې وسایل طالبانو خو نه ووړي او د وردګو کې دا بیز ځای په ځای پاتې و که نه اوس چې ټول ټانګونه او موټرونه دا ټول شیونه طالبانو خو نه دي وړي نه یې بیولي چېرته درو ته تا ولې بمبارول ولې یې له منځه وړې نو امریکایان له د دوحې له تړونه سرغړونه کوي چې دا سرغړونه سبب د اوږدوالي د جنګ ګرځي د موږ په امریکایانو باندې غږ ده چې هیڅ کله به دلته کامیاب نه شئ کامیابي م دا ده چې په هر قیمت باندې کېږي صلح راولئ دلته چې صلح راسي یو صالح حکومت جوړ شي دا د دنیاوالو په ګټه ده